د مڼې روغتیایي ګټې. د مڼو د ګټو په اړه مشهوره خبره ده چې د ورځې یوه مڼه خوړل مو ډاکټر ته له ورتګ نه ژغوري. رښتیا هم همداسې ده، ځکه چې مڼه ګڼې روغتیایي ګټې لري. د سامعې سیستم، د معدې ستونزې، کمخوني، د زړه ناروغۍ، روماتیزم او نورو ډیرو ناروغیو په مخنیوي کې مڼه رغنده رول لري. مڼه په ټوله نړۍ کې یوه مشهوره میوه ده. د دې میوې د ونې علمي نوم مالوز دومستیکا دی. له زرګونو کلونو را په دې خوا دا میوه په اسیا او اروپا کې کرل کیږي. کله چې امریکا کشف شوه، یا د میوه هلته هم یوړل شوه چې نن سبا په شمالي امریکا کې په پریمانه کچه کرل کیږي. د مڼې غذایي ارزښت. مڼه له ویټامینونو، معدني موادو او مغذي عناصرو څخه ډکه میوه ده. ویټامین سی، ویټامین کې، ویټامین B6 او ریبوفلاوین هغه ویټامینونه دي چې په مڼو کې شته. همدارنګه پوتاشیم، مس او مګنیزیم مفید معدني مواد دي چې مڼه یې لري. مڼه له فیبرو څخه هم ډکه ده. د ورځې یوه مڼه خوړل مو د فیبر 12% اړتیا پوره کوي. هضم. مڼه له فیبر څخه ډکه میوه ده چې د خوړو په هضم کې د پام وړ مرسته کوي. د مڼې منظم خوراک مو د کولمو صحت هم تضمینوي او د معدې د اختلالاتو مخه نیسي. همدارنګه له خوړو څخه د ترلاسه شویو غذایي توکو په ښه جذب کې هم مرسته کوي. له سرطان څخه مخنیوی. د سرطان په مخنیوي کې د مڼو د ونډې په اړه ډېرې څېړنې ترسره شوې او بېلابېلې پایلې یې درلودې. وروستۍ څېړنه ښیي چې مڼې د سرطان په مخنیوي کې اغېزمن ثابتېږي، که څه هم اکثره میوې او سبزیجات د سرطان ضد خاصیت لري، خو په دوی کې مڼه ځانګړی ارزښت لري. هیره دې نه وي چې په دې برخه کې نورې څېړنې هم روانې دي. د وینې کمښت. دا چې مڼې په کافي اندازه اوسپنه لري، نو د وینې د کمښت مخنیوي لپاره هم ګټورې دي. په ټوله نړۍ کې د وینې د کمښت ستونزه په وینه کې د هیموګلوبین د کموالي له امله منځته راځي، چې دا ستونزه له غذایي موادو څخه د اوسپنې د ترلاسه کولو له لارې حل کېدای شي. د غاښونو روغتیا. د مڼې خوړل مو د غاښونو په پاکوالي کې مرسته کوي، چې دا کار ستاسو غاښونه له چنجن کېدو ژغوري. په مڼو کې شته فیبر ستاسو غاښونه پاک ساتي او شته میکروبونه هم له منځه وړي. د زړه ناروغۍ. مڼه په بدن کې شته کلسترول کموي، چې دا کړنه د زړه د ناروغیو مخنیوی کوي. د ورځې یوه مڼه خوړل مو تر یوه بریده د زړه د روغتیا تضمین کوي. په مڼو کې د کویرسټین په نوم فلاوینډونه شته، چې دغه مواد هم د زړه د روغتیا په برخه کې د پام وړ رول لوبوي.